چندریادري د هند فضایي اداره وایي له سپوږمۍ کوم سیګنال نه راځي. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ده. چندریادري د هند فضایي اداره وایي له سپوږمۍ کوم سیګنال نه راځي. د هند فضایي اداره وایي د سپوږمۍ سویلي برخې ته استولي فضایي توغندي سره یې اړیکه ټینګه کړې، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هند شاوخوا یوه میاشت مخکې په دې بریالی شو چې یا څېړونکی ماشین یا روور د سپوږمۍ سویلي برخه کې ځای پر ځای کړي. روور او توغندي استوونکي ماشین 2 اونۍ په معلوماتو او انځورونو راټولولو تیر کړل، خو وروسته د شپې په راتګ سره د خوب موډ ته واړول شول. د هند فضایي ادارې یا ISRO وایي تمه یې درلوده چې سپوږمۍ د ورځې په رابرېدو سره به د لمریزې برېښنا په مټ د یاد ماشین بیټرۍ چارج شي او بیرته به په خپل کار پیل وکړي. خو اوس چې له سپوږمۍ هیڅ ډول سیګنال یا اړیکه تر دوی نه ده رسېدلې، داسې ګومان کېږي چې د شپې یخنۍ به د روور بیټریانو ته زیان اړولی وي. سپوږمۍ کې د ځمکې پرتله د شپې او ورځې ساعتونه توپیر لري. هلته د شپې او ورځې اوښتل 2 اونۍ وخت نیسي. د هند فضایي اداره وایي دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي. سپوږمۍ ته د چندریان 3 استول یو بریالی ماموریت و چې د هند په تاریخ کې لوی ځای خپل کړ. دا د سپوږمۍ په سویلي قطب کې لومړنۍ بریالۍ ناسته وه او په ټوله کې بیا د سپوږمۍ پر مخ د فضایي بیړۍ ځای پر ځای کولو کې هند له امریکا، پخواني شوروي اتحاد او چین وروسته 4م هیواد شو. هند خپل دا ماموریت داسې پلان کړی و چې سپوږمۍ کې د ورځې له پیل سره یاد فضایي ماشین هلته ځای په ځای کړي چې وکولی شي لږ تر لږه 2 اونۍ د لمر وړانګې ورسیږي او ځان ته برېښنا ترې چمتو کړي. مخکې له دې چې یاد روور خاموشه شي، د هند فضایي ادارې ویلي دوی خپل ټول ماموریتونه بشپړ کړي دي. دوی هیله څرګنده کړې وه چې سپوږمۍ د ورځې په پیلېدو سره به روور بیرته فعاله شي. له دې مخکې د چین روور د سپوږمۍ پر مخ له کاره لوېدو وروسته د لمر وړانګو په ورسېدو سره بیرته فعاله شوی و. خو د هند د فضایي ادارې پخواني مشر کرن کمار BBC ته وویل د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د شپې لخوا د یخنۍ کچه -250 درجې ته هم ښکته کیدی شي او په دې حالت کې بیټرۍ له منځه ځي. د هند فضایي اداره وایي که سپوږمۍ کې یاد ماشین بیرته فعاله نشي، د تل لپاره به هلته د هند د سفیر په توګه پاتې شي.